هر ګل یوه نښه لري. مثلا ګلاب، میګوي ګلاب د مینې نښه ده. نو عموما خاوند او معشوق د مینې د څرګندولو په وخت خپلې میرمنې او معشوقې ته د ګلابونو ګلدستې ډالۍ کوي. کارنيشن 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 د مننې معنا بلل کېږي. نو خلک د خپلې مور، پلار، ښوونکي او یا مشرانو څخه د مننې څرګندولو په وخت کې ورته د کارنيشن ګلدستې وړاندې کوي.向日葵لمر ګل لمر ګل تاک ژېړ رنګ لري او لمر ګل همیشه په لمر پسې تاویږي. نو د فعالې روحیې او ټینګ هوډ نښه بلل کېږي. نو که خلک غواړي خپلو دوستانو ته هڅونه وکړي باید ورته د لمر ګل ګلدستې ډالۍ کړي.百合花ليلی ګل ليلی ګل ډېر ښه بوی لري او ليلی ګل د نیکمرغۍ او شتمنۍ نښه ده. نو که موږ غواړو نور کسانو ته خپلې نیکې هیلې وښیو باید ورته ليلی ګلدستې وړاندې کړو. ګلونه خوا